د دین مخکې سبقونو کې حالات د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیانېدل. د قرآن نه داغه فضیلت او بیا د احادیثو نه نو ننم احادیثو کې د هغه فضیلت ذکر کو. روایت عن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لا ينبغي لأحد لقوم ندی مناسب د یو قوم د پارا فیہم ابو بکر چپاغی کی ابو بکر وی ان یؤمهم غیره چې دا غی امامت دی بیا بل سوکو کی په یو قوم کې چې ابو بکر وی نو هغه قوم امامت د ابو بکر نه علاوه بل چاته کول مناسب نه دی. په دې روایت باندې علماء باس کړی دي چې دې روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په کوم قوم کې ابو بکر موجودی په هغه قوم کې به د ابو بکر نه علاوه بل سړی جګم دینو امام نه جوړیږي. په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مرض الوفات کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس سوال جواب را لګلو چې امامت یې کوا. نو فرمای وی پیه دلیل پدې کې دلیل دی علی فضله فی الدین علی جمیع الصحابه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دین په معاملې کې پټول صحابه افضل دی. فکان تقدیم فی الخلافه ایضا اولا، نو بیه د خلافت د پاره وړاندې والی مناسب دی چې هغه د اول خلیفہ شي چې ټول نه افضل دی. نو افضل چې موجودی مبذول خو نه خلیفہ کیږي. ولهذا قال او د دې وجنوی لیو سیدنا علی المرتضی زمنګ سردار علی رضی الله تعالی عنہ ابو بکر ته ویلیو وی قدمک رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امر دیننا، تو زمنګ د دین په کارونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وړاندې کړي. نو فمن الذین سوق باغ سړی شي یؤخرک فی دنیانا چې زمنګ په دنیا کې به تا رستو کوي. ته هغه سړی چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په کار کې زمنګ نړواندې کړي نو بیا به د دنیا په کار کړوان دي نه. دا به علی رتلانو د په خلافت په مستحق والی باندې دلیل وی ته د خلافت مستحقی. بیا هغه خلق را پاسېدل چې هغې نوم اخلي د علی رضی الله تعالی عنہ او هغوی وی ابو بکر د علی په حق باندې ډاکا چولې و نعوذ بالله. دا وی دا خبره لمعات کې ذکر ده، عبدالحق رحمت الله علیه ذکر کړي. و بالمرقات او په مرقات کې مولا علی کاری رحمت الله علیه فرمای وی به دلیل علی انه افضل جميع الصحابه، دې کې دلیل دی چې د ټولو صحابونو افضل دی. نو فیضا ثبت هذا نو چې کله دا افضل والی ثابت شو نو فقط ثبت استحقاق الخلافه، نو د خلافت استحقاق هم ثابت شو چې د خلافت مستحق دی. ولی ولا ينبغي ان يجعل المبذول خلیفه، زکه مناسب نه دا چې مبذول سړی دی خلیفہ شي مع وجود الفاضل چې کله افضل موجودی، افضل چې موجودی نو مبذول به بیا نه خلیفہ کې، مبذول به بیا نه وړاندې کې. نو دې روایت کې داغه د خلافت دلیل مو وعن عمر د عمر تلان روایت دی قال فرمای امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تصدق، من ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړلو چې صدقه وکې
غالبا چې دا د غزوه تبوک مکوا او غزوه تبوک د پاره چانده کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو ویل کړه خپل وس مطابق راولې شابه جمعات تا ووابک ذالک عندي مالا عمر وی په دې زمانہ کې ما سره مالو زه د وس خاوندم فقلت نمازان سره پزړه کی وی چې اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته یوما يرک زه د ابو بکر سره مقابله کول غواړم نو پکاردار چې نن مقابله وکم نن تړوان دي شم زکه چې په دغه زمانہ کې وی ما سره مالو فرمای پجئت بنسب مالی ما د خپل مال نیم مال راوړو نیم چې څومره زما مالو څومره می جیداد او څومره می نقدی وا څومره چې کم دینو سارویو بس دا ټول ارسه می په مین نیم کړل ا نیم می راوړل او نیم می پرې خودل چې ما نیم راوړل نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ابقیت لاهلک عمر اهل د پاره دې سپری خودل فقلت مثله ما وی دا سونه چې میروړي دومره می پرې خودل د دې عمر می پرې خودل وی زناسته هم پدې کې ابو بکر راغی واتا ابو بکر بكل ما عنده نو ابو بکر مال وروړو چیرې نبی رسول الله مرتبه سمره دی وروړو وی یا رسول الله د کور ټول مال مې وروړو د کور ټول مال فقال یا ابا بکر ما ابقیت لاهلک نو اهل تر سپری خودل کوروالو تر سپری خودل بچو تر سپری خودل وقال ابقيت لهم الله ورسوله اغيت من الله او د الله د رسول نوم پرې خو د کور کې الله او د الله د رسول نوم می په کور کې پرې خو نور می ارسدل درول روایتو کې راځي چې په دې دیوالونو داسې لاس والو داسې چرته پاکستان په خوابه کچه دیوالونو داستان به خلکو په دې دیوال کې ورټومبله وی چرته ستن کوي چې اغم را نه پاتې نشي ایم پکې را واغشتل او ټول مال وروړي وی کور ته مې پرې خودل چې کم دینو الله او د الله د رسول عمر وی قلت ما وی چې لا اسبقه الى شيء ابدا دا ابو بکر نه اس کلم نشم مخکې کېدی اس کلم ګوره کېدی چې د عمر ترانو د مال د ابو بکر د مال نه زیات ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دینه مکه ټول مال ختم کړو ادا خو لسمه هجری دا اخیری وخت نو کېدی چې د ابوبکر صدیق وروړل شوی مال د عمر د وروړل شوی مال نه کم داسې کېدی اگر چې وضاحت شته نه خاص یو مسله ذهن کې ستاسو اچوما یو سړی سره 1 لک روپۍ دي او یو سړی سره 100 روپۍ دي چا سره چې 1 لک روپۍ دي هغه 50000 روپۍ وروړي او صدقه ورکا په دې جمعات کې او چا سره چې صرف 100 روپۍ دي هغه 100 وانه وروړي ورکی چا ډېری ورکی 100 والا ډېری ورکی ار سړی د خپل وس مطابق کوي کنه خو دې 100 والا د خپل وس نه زیات وکړي دې 100 والا د نو کېدی چې ابوبکر د عمر نه کم مال وروړي خدا د کور ټول مال او عمر دې نه ډیر وروړي هغه د کور نیم مال سی خو ته پریخي کنه نو زکه وی چې مقابله خو مان نه غټلی رواه الترمذي و ابو داود وعن عائشة عائشة رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے فرمائی ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغی فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایل انت عتیق الله من النار ته الله تعالی د اورنا آزاد کړي عتیق زوړ ته وي ستا ایمان ډیر زوړ دی
تا ډیر پخوا ایمان راوړی دی د دې ټول عالم نه د مخکې ایمان راوړی او عتیق آزاد شوي ته م وی ته الله د اور نه آزاد کړی فیومئذ سمی عتیقا بس د دې نه پس به خلکو ابوبکر ته عتیق وی عتیق ښکلی نوم دی د اور نه آزاد شوي ته عتیق وی وعن ابن عمر د ابن عمر نه روایت دی قال فرمای وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام او فرمایل انا اول من تنشق عنه الارض پرز د قیامت بز اولنی سړیم چې د چانه بز مکه وشلیږي او بار بروزی دا ټول انسانان د زمکه کې دفن شي قیامت براشي چې څه ژوندي یبم پکې خښ شي خپله به خښ شي دا څه خو موږ خښو هغه به په خپله خښ شي ځکه دونه بارانونه به شوي او زلزلې ازمکه به وشلیږي او خلک به پکې خښ شي بیا به 40 کاله پس یو دویمه شپېلې ووهلی شي دا خلک به روزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی د ټولو لومبنې به زه د ازمکې نه روزم یو روایت کې دا شته وی چې زه روزم نو چې وګورم نو موسی علیه السلام به د عرش خپه نیولې وي او ولاړ به اوس ما ته پته نشته چې دا موسی زمانه مخکې راوتېرې د قبر نه اکه دې د سره چې کم دی نو دغه قیامت چې راغلی او د قیامت نه پس دی په قبر کې اونه دا پته راته وی نشته نبی علیہ السلام وایي چې ما ته اوس دا پته نشته نو دا څو مکو باندې نبی علیہ السلام یې مال دا پته نشته دا پته نشته خلک وایي علم غیب ورته علم غیب کم ځای کې شو ثم ابو بکر بیا به ابو بکر د ځمکې نه روزي یو ځای پراته دي که نه ثم عمر بیا به عمر ثم اتا اهل البقی بیا به جنت البقی والا راشي جنت البقی والا ای به ما سره ودرېږي جنت البقی د مدینې قبرستان ته وایي او د مکې هغې ته جنت المعلا وایي بیا فرمایي وی په یحشرون معیا ما سره به چې کوم دی راجمع شي ثم انتظروا اهل مکه زب بیا د مکې والا انتظار کوم ای بم راځي اب ملمانی حتی احشر بین الحرمین تر دې چې د دې دواړو حرمینو ترمنځ به موږ یو ځای شو مکې والا به داسې را رواني موږ مدینې والا به داسې را رواني د دې حرمینو تر دې منځ کې به زموږ جمع شو دغه به میدان محشري دغه ځای کې به میدان محشري بیا روایاتو کې راغلي دي چې مکې والا به ښي طرف ته ولاړي مدینې والا به ګس طرف ته ولاړي مدینې والا وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې والا ښي طرف ته دی او موږ ګس طرف ته یو وی او هغوی میلمانه دي د میلمنو خلک قدر کوي نو خلک چې خوراک ساک شروع کوي د دې ښي طرف نه شروع کوي نو دا مکې والا به موږ ښي طرف ته ودرو تاسو به ګس طرف ته دا میلمانه وي دی به میلمانه بل کلي نه به راځي که نه تاسو خو ما سره د دې خپل کلي نه پاسئ دا وایي نو په دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت دی او د عمر هم چې نبی علیہ السلام سره به یو ځای د دغې قبر نه پاسي او د ټولو انسانانو نه به مخکې دی چې کوم دی نو راپاسېږي دا وایي وعن ابي هريره دا ابو هريره ترن روایت دی قال فرمای وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل اتانی جبریل ما ته جبریل راغی فاخذ بيدي زما لاس ونیولو او ځان سره روان کم فارانی بالجنت الذي ما ته هغه جنت اخذلو يدخل منه امتي چې زما امت با که جنت کې داخليږي فقال ابو بکر وی یا رسول الله زد ارزه لزان سره بوتلم ادا جنت ته چې ځان سره دی بونه زتا سره ارزه کې ملګری وم چې ته جنت تتلی او جبريل بوتلی نو زبرم بوتلم وددت زما خوخوا انی كنت معك چې زم تا سره وي حتى انظر الیه چې ما جنت لیدلې وي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل اما انک یا ابا بکر بیشکا اے ابو بکر اول من يدخل الجنه من امتی اولنی چې جنت د زما په امت کې زینو تبه
ما تاسو ته مخکې ویلي چې ابوبکر صدیق به د ټولې دنیا نه روان دی جنت د نبی علیہ السلام نه مخکې جنت ته ځي ځکه چې ابوبکر صدیق به د نبی علیہ السلام د سورلې پړې مهار رسې دا به نیولي نو به مخکې ځي نبی علیہ السلام ورپسې وروستو ځي دلته ورته نبی علیہ السلام وی چې ابوبکر خفه کېږه ما ته به د ټولې دنیا نه مخکې جنت ته ځې نو د جنت دروازه به تا ته کولو شي چې تا ته د جنت دروازه کولو نو ته به ټول جنت وویني د هر چا نه به مخکې وویني د هغې نه پس به بیا په خلکو تقسیمولی کېږي نو بیا به د هر چا خپل خپل جنتي نو څوک به د بل جنت ته نه ګوري خو لیکن ته خو به اول ځې که نه نو ته به د ټولې دنیا جنت ته ګوري تاله به د ټولې دنیا جنت الله وښیي خفه کېږه ما وعن عمر د عمر روایت دی فرمایي ذکر عنده ابو بکر د عمر تعالی په مخامخ د ابو بکر تذکره کیدا فبکا عمر بجلا شو وقال وی فرمایل وددت ما غختل ان عملي كله چې زما ټول عملونه مثل عمله يوما واحدا داغه د یوې ورځې د عمل په شانتی شي ټول عملونه د عمر تعالی ابو بکر صدیق ته ویلی مو وی د یوې شپې او د یوې ورځې ثواب مال راکا د یوې شپې او د یوې ورځې ازما د ټول عمر ثواب ستا شو زما د ټول عمر ثواب ستا شو خو ته ماته د یوې ورځې او د یوې شپې هغه ورته وی چې دا ټول امت راجمع شي ټول امت او دا ټول امت ماته وی چې زمونږ ټول ثواب ستا شو او د یوې ورځې او د یوې شپې ثواب مونږ ته راکا نو وی ورسره تیار نیم نو تا یو سره بس تیار شم ټول امت سره هم نه تیارېږم نو تا سره به یوازې څه تیار شم د وفات نه پس به خلکو تذکره کوله د ابوبکر د عمر په مخامخ تذکره وکړه په جړا شو وی زما زړه غوښتل چې ما د یوې ورځې او د یوې شپې ثواب د هغه نه اخیستی وي خو وانه غوښتو زه اوس الله ته سوال کوم یا الله زما د ټول عمر ثوابونه د ابوبکر د یوې ورځې او د یوې شپې برابر کړي دا دلیل دی په دې خبره چې د هغه د یوې ورځې او د یوې شپې ثواب دومره دی چې عمر نه تر د قیامت پورې آخري انسان چې ټول راجمع شي د هغې یوې شپې او د هغې یوې ورځې ثواب نشي ګټلی ټول انسانان دومره ثواب د ابوبکر د یوې ورځې او د یوې شپې نو زه غواړم دا من ایامه ولیلة واحدة من لیالی اما لیلته هغه شپه کومه وه وی شپه دا وا په لیلتو سار مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الی الغار په کومه شپه چې نبی علیہ السلام سره غار ته تللی و په کومه شپه چې د هجرت شپه وه او دی د نبی علیہ السلام سره غار ته تللی و نو الله دې موږ او تاسو بوزي او زمونږ دا بچي دا نوجوانان الله تعالی دې په دې نوجوانۍ کې بوزي چې غارې سور ته نه دي په ځوانۍ کې هم څوک نشي ختې په دې ځوانۍ کې او اوس په دې وخت کې ورته نشي ختې چې سیړې هم ورته جوړې کړي دي ورته چې خیجي نو ټیک ده خطرې به ډېر خلک او خیجي به خو په داسې شان به خیجي چې بس وخیجي نو بیا به صرف د الوا د خوراکي د پښتنو خبره او ابوبکر صدیق چې د هجرت په شپه غارې سور ته ختو نو نه لار وه نه سیړې وه نه د نیوو ځای نه د خپې د کېښودو ځای او داسې غر داسې دکه شانتې هوار نیغ او د ابوبکر عمر 51 سال 50 کاله عمر یو 50 کال زمنګ د زمانی 50 کاله عمر شي کنه هغه والله په موټر سایکل ته خيږي نو بیا وی پتون می خوښ شو چې دا خپل سره راړي کنه ځکه چې د 3 وختو کال ما سره دا کار کیږي نو لا خو اته کال پاتې دی 50 تا
په خبرو سره چې اته کاله پس بس حالي چې په کټ کې به مو ګرځي سګ بګالاس گاډي کې به مو راولي څنګه چلوي د 50 کالو او نبی علیہ السلام د 53 کالو او نبی علیہ السلام ته وی زما دی وګي تر وخېجا کافران را پس شاته دي کافران بس سلور خپو نشاناتو پس راځي د سلور خپو نشاناتو پس او زویم چې نشانات د دوه خپو پاتې شي او د سلور ختم شي نو هغه به وی چې دلته یو سړی تلې دوه نه دي تلې نو موږ پسې باندې شي راتلې بل لار وکړي نو نبی علیہ السلام په وګکو نو بیا تاریخ لیکي چې پوندې نه دی خو پنځه به کې خودا دا پنځه نه دا به داسې کې خودله کافران چې په دې لار روانو نو هغه وی چې دا د ګډي یا د چيلې پنځه ده د انسان خپنه ده پنځه بتلو په پنځه او نبی علیہ السلام غار ته خېجول تر د غاره پوری نیخ په قدم لګولي پورا او نبی علیہ السلام په وګو او د پته مکه ورځوا مکه پته شو نو مکه چې پته کېدله دا د نبی علیہ السلام 53 سال عمر او مکه چې کوم دی اته کاله پس پته شو نو د نبی علیہ السلام عمر 61 سال چې مکه ته واپس راتلو فاتحانه او د علی رضی الله تعالی عنہ عمر 21 سال د 21 سال نوجوان زمونږ د معاشریم غر ته او دیوال ته په ډغره ورزي په خبرو سره دومره زور کی او علی رضی الله عنه څومره په زور کې دا اتم کالو د دین یو کال روان دی په 7 هجری کې د خیبر دروازه اوخ کې وا په یوازې په یو لاس چې او یو کسانو نو اوخ کې په دوه لاسونو نو علی رضی الله عنه داسې په یو لاس راوخ کې وا دومره داغه طاقت او د پته مکه ورځ وا چې مکه ته څنګه داسې د غر د پاسه راوختل او داخلي دل نو هغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله زما دی وګی ته روخیږه وی زتا د مکه ته په خپل وګور داخلو د اوخ نه راکوشه نبی علیہ السلام ورته وی علی زما وزن او بوج ته نشي برداشت کولی زما وزن او بوج ته نشي وچتولی په خبرو ورسلی ولی ان سنلقي عليك قولا ثقيلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ نو درون چې کوم دینو درون او دا درنواله د نبوت او درنواله د علم صحیح عالم حق پرست چی هغه د الله شان دي درونی په 2002 کې زما یو استاد محترم عبدالستار تونسوی صاحب رحمه الله د چانه چې منګه د مناظرو کورسونه کړی دي نو هغه ما به خدمت کولو ما یو ورځ داسې روچتولو ناس ته داسې مې روچتولو هغه به اکثر دوه طالبانو یو به یو سیټ ته لاس او بل سیټ ته نو ما زور ته داسې د مخامخ نه لاسونه مې داسې نیو روچتولو مې ځان ته لاندې وغورځولم په 2002 کې زم ځوانو په خبرو سره دا اوس 2025 ته نو 23 سال شو 23 سال اما تاسو ته د 43 کالو ما نو هغه ټیم د 21 سالو کړه د 20 کالو ما په خبرو سره زی ځان پسې رو غرزول ما ډیر زمانہ پس بیا ما دا حالات ولستل او ما یو کتاب کې وکتل چې علم په انسان کې درنوالی اچي شمس الحق افغانی رحمت الله علیه زمنګ د 400 علاقې ډیر لوی عالم د دارالعلوم دیوبند او د ټولو تحریکونو جهادي کې هغه ساغشته شمس الحق افغانی رحمت الله علیه یو شاګرد په ثوابه کې ماته وی چې ما ورچتول وی زه به ځان پس لاندې راخم وی روچت به مینه کړی شو نو ما ورته ورځ وی چې حضرت صاحب تاسو ډیر درانه او هغه د وجود نه درون نو غټ نو دا اوس دا ټول چې کوم نو دلتوب دی دا غټواله د الله نه خوخه په خبرو سره موږ ټول دلګانی نو دا نو هغه ټول چې کوم نو درون نو لیک یعنی غټ نو او دا غیب باوجود چې کوم نو درون وي ما ورته چې ډیر درون وي چې دا د علم درونواله دی
دا زما نه دی، دا زما د وجود نه دی، دا د علم دی، د علم. نو علم سره رسول الله صلی الله علیه وسلم درونو. نو ګوره ابوبکر ته نبی علیہ السلام نه دی ویلي چې ته زما وزن نشي. ولی اعلان کې ابوبکر چې و کمزور و، د جسم نه ډېر زیات کمزور و او نرم مو د زړه نه نازک و، لیکن د هغې باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اوږې ته ورختلی. شیعګان نه که دا تپوس وکړي چې دا د دې جواب به ته راکړي، د دې جواب به ټول شیعګان راکړي چې تاسو داسې چې کوم دی نو دا جنډي اوچتې کړي چې علي دا پهلا نمبر. نو هلته ابوبکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر ته دا نه وایي او علي ته دا وایي. نو دلته کې دا ذکر کوي وی هغه شپه د غار چې وکنه، د غار شپه وی هغې ثواب مې ترې نه غوښتی و. فلما انتهیا الیه، کله چې دې غار ته دواړه یاران ورسېدل، قال ابوبکر ویلي والله په الله قسم لا تدخلوه، نبی علیہ السلام ته وی تا ته زما د الله قسم دی ته به نه ځې د غار ته، بار ودرېږه. حتی ادخل قبلک، اول به زه ورځم. فإن كان فيه شيء أصابني دونك، که په دې غار کې څوک زخریله شیز وي نو چې ما اخري او تا ونخري، ځکه چې زه یو سړی یم او ته پیغمبر یې، ستا په ختمېدو امت ختمېږي، زه زمانې ملبدل به بل راشي، عمر به راشي، بل به راشي. فدخلانو داخل شو فکسهو، لہذا کسحهو، هغې چې کوم دی نو خو وسنډلو. ووجد فی جانبه ثقبا، او د هغې چې کوم دی نو په اړخ کې داسې نري نري سوري و. فشق ازاره، خپل څادر یې راوسپړدلو او ټوکړي ټوکړي یې کو، یو یو سوړه کې چې کوم دی نو ټوکړه کېښودله. وصدها به وبقي منها اثنان، دوه سوري پاتې شو، څادر ختم. دې سره به څه کوو؟ نبی علیہ السلام ته وی راځه، په هغه دواړو سورو کې دا خپلې خپې کېښودې، دا پوندې پکې داسې کېښودې، هغې کې دا کېښودې. فالقمهما رجلیه، هغې چې کوم دی نو بندې کړلې په خپو. ثم قال لرسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا نبی علیہ السلام ته وی ادخل راځه. فدخل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام راغی. ووضع رأسه فی حجری، ابو بکر ورته وی زما په دې جولې کې دا سر کېده. نبی علیہ السلام خپل سر د ابو بکر په جولې کې کېښود. ټوله شپه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر د ابو بکر په جولې کې، ټوله شپه. او نبی علیہ السلام بېغمه اوده شو، ابو بکر ویښ دی او د غار خولې ته ګوري. نبی علیہ السلام اوده دی. په دې دوران کې فلدغ ابو بکر پی رجله من الجحر، د یو سورینا یو مار راغی او ابو بکر دې په دې پونده باندې ټک ورکړ. چې ما تا ته کله مچې ټک راکړي که نه، ما لا بل ورځ په دې شونډه باندې مچې ټک راکړو، دې 400 روډ باندې را روان وم او مچې دې ځای پورې ونښتله، بس قریب وه چې زه راغورځېدلې وې د موټر سایکل نه. په خبرو شاته راپسې یو موټر ډېر زیات سخت بریک هغه واغېشته، یعنې بس والې به و چې مچې موږ ته ټک راکړي زموږ څه حالي. ابو بکر ته مار ټک ورکړو، د ځینې رب قدرې نه دی وایي، خوځېدلې قدرې نبي علیہ السلام ته پته نه ده لګېده. الان کې خوب و، خو د یرې خوب و. که ابو بکر لږم خوځېدلی و نو نبي علیہ السلام به راپاڅېدو، خو ابو بکر رب قدرې نه دی والی او زهر د لاندې د پوندې نه را روان شول او سترګو ته راورسېدل. چې سترګو ته راورسېدل د سترګو نه اوښکې روانې شو. ولم يتحرك مخافة أن يتنبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، رکېدلې نه دی چې چېرته نبي علیہ السلام راپانسي. اوښکې را پرېوتلې، فسقطت دموع على وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم، د اوښکې ساس کې د نبی علیہ السلام په مخ را پرېوت. بس فوراً نبی علیہ السلام سترګې وغړولې. ابو بکر ولې؟ و یا رسول الله څه شي وخوړم، څه شي وخوړم. نبی علیہ السلام ورته خبر آبار کړ.
په خپې ورته دم واچولو او په اکا سات ابوبکر ټیک شو، خو لیکن زهر په ټول جسم کې خواره شوي، وخت تیر شوی جسم کې خوارو. فقال ما لك يا ابا بکر؟ قال لدغت فداك ابي و امي، زما مور او پلار دې پتا قربان شي سو شي وخوړم. فتپل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام په خپل لاړه ولګولا. فذهب ما يجده، بس هغه چې کوم درد محسوسولو ختم شو. ثم انتقض عليه، او بیا واپس چې کوم دینو خپل تکي خودا. وکانه سبب موته، دک زهر د ابوبکر صدیق د مرګ سبب جوړ شو. چې کله ابوبکر صدیق اخیری کال دی نو تقریبا شپږ اتم میاشتې مخکې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وی به چې زما دا ټول جسم خوږیږي، د سر نه تر د خپو پورې ټول جسم مې هغه زهرو خپل اثر کړی او غوښه دننه چې کوم دینو خرابه کړی و، جسم به ټول خوږېدل. اداغین ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شو. و اما یومه، هغه سي هغه ورځ د کمې ورځې ثواب ته نو د دې ورځې د دې شپې به څومره ثواب؟ دا ثواب عمر په ټول عمل غواړي نه ورکوي، او ورته وایي چې ټول امت رانه غواړي ومې نه ورکوم، او اوس د ورځې ثواب. و اما یومه، او ورځ چې وانه فلما قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، ارتدت العرب، عرب ټول لاړل مرتد شول. وقالوا ویلا نودي زکاتا، منګه زکاتونه نه ورکو. ابو بکر صدیق را پاسې دلو پکال وی لو منعونی عقالا، کچا زمانه یو رسې من کړه لجاعتهم، نو زبور سره jihad کوم، زبور سره jihad کوم. یو رسې چې د ابو بکر صدیق په زمانه کې د نبی رسول الله په زمانه کې چا په زکات کې ورکوله، او نن زما په زمانه کې او زما د خلافت په زمانه کې نه ورکوي، وی زه ور سره jihad کوم. ایوازې ور سره کوم. مانعین د زکات سره ابوبکر صدیق د جهاد اعلان کړی دی. هغه وی موږ بل زکات نبی علیہ السلام ته ورکولو، بس اوس موږ چاله نه ورکو. نو ابوبکر صدیق وی زور سره jihad کوم. عمر ترانو فرمایي ما ورته وی، فقلت یا خلیفہ، ما ورته وی اے خلیفہ، تألف الناس ورفق بهم، خلق را جمع کا او نرمی وکا. دا وخت د دې خبرو نه چې ته په یو خبره خلکو سره jihad کې، خلق را جمع کا. وی ماته داسې مخ راواړلو او ماته وی اجبار فی الجاهلیت و خوار فی الاسلام، زمانه جاهلیت کې دومره لوی بادر وی او اوس دومره زیات چې کوم دی بوزدل شوی. ماته وی عمر وی ماته وی چې په زمانه جاهلیت کې به ته دومره بادر وی، خلکو سره د پهلوانۍ مقابله کولی، اوس په اسلام کې د بوزدلې خبرې کې. وی قسم په الله چې زما دا سینه کولو شو چې یقینا دین اسلام کې به نرمي نه کې، د یو سیز نه چې څوک انکار کوي هغه سره به jihad کې. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مانعین د زکات سره jihad کړی دی، نو مانعین د jihad سره به jihad نه کې، مانعین د jihad سره به jihad کې کنه. jihad خو د زکات نه اهم دی، jihad خو د زکات نه لوی عمل دی. نو چې د jihad نه یو سړی انکار کوي او منع یې نه، نو مستحق دی چې تور سره jihad وکړي، چې تور سره جنگ وکړي. ولی مانعین د زکات یې کافران قرار کړي، نو مانعین د jihad به ولی کافران دي؟ دا په پخو کانو کافران دي. چې کوم دی ورته فرمایل انه قد انتقل وحی، وحی ختم شوی دا، وتم الدین، او دین پورا شوی دی. اينقص وانا حي، یو سړی به د دین نه یو عمل کمه یو ابوبکر به ژوندی وي، دا څه چرته کی دی شي؟ وی دا زه بالکل نه منم، بالکل نه منم. په 2 کالو کې 2 کاله 2 میاشتې 10 ورځې د ابوبکر خلافت، 2 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې ان شاء الله دې پسې د خلافت دې پسې زه ابوبکر صدیق رضی الله عنه زندگی په ذکر کوم. نن د حدیث او فضیلت ختم شو، دې پسې زه ابوبکر زندگی ذکر کوم. پیدا شوی او معصوم او لوی شو، د هجرت نه مخکې رستو، بیا خلافت،
وفات دا ټول څه به ان شاء الله ذکر کو د ابوبکر ټول زندگی نوې زب ژوندې یم 11 جنگونه په 2 کاله 2 میاشتې او 10 ورځو کې کړي 11 جنگونه حساب په وکا تقریبا هر 70 ورځې پس یو جنگ کړي هر 70 ورځې پس یو جنگ کړي دي دومره جنگونه کړي ا دومره د اسلام جنډه اوچته کړي وا دومره فتوحات کړي او مسلمه کذاب د نبوت دعوه چا کړي وا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پشان کې ګستاخی کړي وا ختم نبوت باندې ډاکا چولې وا هغه مسلمه کذاب هغه مردار کړي دي جلسه نه دا کړي جلوس نه دی کړي درنه نه دا کړي روډ نه دی بلاک کړي چوک کې نه دی ناشتي زنده‌باد مرده‌باد نه دی کړي دا سه خلق نه راجم کړي راځي چې زنده‌باد ناره ولګو چې ختم نبوت او زنده‌باد ختم نبوت او زنده‌باد ولی ختم نبوت زنده‌باد زکه چې دته اوس په بیان باندې 15000 روپے ملاويږي اوس چې دا ختم نبوت زنده‌باد ناری نه پس بیان ختم شي دله په جیب کې 15000 روپے چي نو دی ختم نبوت زنده‌باد الکه ختم نبوت د پاره به هغه کار کې کم کار چې ابوبکر کړو ها نو تا خدل د پسپیا کم لا سوک نه دی وشته 2 قادیانان مردان تر اغلی نن 2000 نه زیات دي دا دی زیات ک بخپلا ولی ادا ګور دا غټه غټه پوسټر لګي د خلکو پیسې را جمع کوي هغه په دیوالونو ته پیو سخپل جیبونو کې واچي وي تب زب چغوام تبر علی پیسې را کې او تب چغوې زب درکم په خبرور چلی دا او دې ته دی ختم نبوت وي نو دا کار د ختم نبوت نه ختم نبوت دی سیستم محتاج نه دا ته چې سکے دغه کار بکې مسلمه کذاب پسې لشکر ولګلو هغه سره 1 لاکھ پوجو او سجاق ور سره مرګري شو 2 لک پوج شو ور سره او دلته نه ور پسې 3000 کسانی ور پسې ولګل او مسلمه کذاب مردار کو سره دینه پرې کو هغه ابوبکر ته چې کوم دینو زیری ورکو وی مبارک شه ګستاخ د پیغمبر نه مصر پرې کو د دماغه ته आवाज کیږي وی ګستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا دی بیا وی ہم آئین کے مطابق کریں گے ستا په ملک رسي شي آئین تماله د ملک آئینو خایا ستا په ملک پاکستان کې تاسو ته پته شته 1400 ګستاخی شوی اوسه پوری 1400 په دې اتیا کال کې په پاکستان د پاک ازمکه د پاسه 1400 ګستاخی شوی یو ګستاخ ته تر اوسه پوری سزا نه ده ملو شوی یو تا کم ګستاخ چې چا وجلی دي هغه غریبانان د تورو تنبوشاته پراتري دا غي پنوم دي چاندي کوي ځان لپاره ګړډي دا غي پنوم چاندي کوي هغه دې نه په تورو تنبو کې پراتري اسی ورته پانسی کړل په خبر اورسلی ممتاز قادری رحمت الله علیه دا نو سی ورته پانسی کړل او سچ کم دینو په دغه کې پراتري ادي وی منګه چې کم دي د ختم نبوت کار کوي دا د ختم نبوت منکر دي په خبر اورسلی تر ختم نبوت کار کې که خپل کار کې لګي بس الله دې عمل کول توفیق راکړي